رسول فرمایي که چا په قسم باندې شی خرڅ کوي د قیامت په ورځ به الله پاک ودته د رحمت په نظر ونه ګوري. د قیامت په ورځ به الله پاک دی له ګناو پاک نه کړي. د قیامت په ورځ به الله پاک دا سړي ته سخت‌ترین عذاب ورکړي. کم سړی په قسم باندې یو شی خپلوي او دی دروغجن دی. د الله رسول فرمایي نه به الله د ګناو صفا کوي، نه به الله د رحمت نظر ورته کوي، او نه به د سره د اسانۍ معامله چې دغه فرمایي سخته معامله به د قیامت پر ورځ سره وکړي. مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د دروغ قسم نه دی، د دروغ قسم دا شارونه تباه کوي. د دروغ قسم دا شارونه تباه کوي. ولی په شار کې وګورئ عزیزانو، اوس خو قسم عام سو. قسم ګورئ اول شامات المولوی صاحب ته قسمونه ډېر اخلي. مال تا د پیغمبر علیه السلام ژوند نه دی ویلی. پیغمبر علیه السلام مبارک قسم اخیستی، پر جایزه باندې قسم پروا نه لري، سیسلو پروا نه لري. ها دا ناحق قسمونه دا حرام دي، دا ناجایز دي. الکبائر الاشراک بالله، د الله رسول فرمایي لوی کبیره ګناه وي هغه څلور دي. الاشراک بالله، د الله سره شریک نیول، او وعقوق الوالدين، د بابا او د ادې نافرماني کول، وقتل النفس، ناحق یو انسان وجل، والیمین الغموس، د دروغ قسم اخیستل. دا ګناه، دا هغه ګناه ده چې په ګناو کې هغه لوړې غټې ګناوې شمارل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زما دې په خدای سره قسم وي چې کوم سړی راولاړ سي د چا شی په قسم خپل کې، په قسم څه وایي زما دی قسم می چې دا پلانی شی زما دی، دا یې خپل کوي او دی په دې خپل قسم کې دروغجن و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي جهنم ور باندې واجب سو. د مسلم حدیث دی، د الله رسول فرمایي جهنم ور باندې واجب. صحابو پوښتنه وکړه ولې یا رسول الله که څه هم شنی شی؟ پیغمبر علیه السلام ول که څه هم د درخت یو شاخ، یو شاخ د بل دی، تا قسم واخیستی، په قسم دی خپل کوي، په قسم کې دروغجن وي، د الله رسول فرمایي چې وجبت له النار، د دې سړي دپاره جهنم چې دی هغه واجب سو. د دې سړي دپاره جهنم چې دی هغه واجب سو. نن زما او ستا په ښار کې قسمونه بیا دا اوس بیا نوې سلسله شروع سوله. پر معمولی خبره باندې قرآن ما بین لره راوړي، پر قرآن لاس ایږدم. الله اکبر، مه کوئ سړی، مه کوئ. قرآن ډېر عظیم کلام دی، قرآن ډېر لوړ عظمت لري، مه کوئ. دریم راولاړ شي قرآن ورته کښېږدي، ثالث راولاړ شي قرآن ورته کښېږدي، او بیا په خپلو کې سره وایي راځه پر قرآن لاس سره ایږدم. حتی د یو سړي د چا سره بنده راله، بیا بنده د خلاصېدو نه وه، ورته ویلې ول راځه مسجد لره او دس در سره کوم، پر قرآن د ګوټو سره در سره درېږم، پر قرآن د ګوټو سره در سره درېږم. دا دی اوس په دا خپل قسم کې ډېر تاکید راولي چې یاره زه پر حق یم او ته ناحق یې. او هغه سړی ډېر آباد سړی و، ډېر آباد. په خدای قسم اوس داسې دی که د ماښام یو کیلو وړه تا ورکول دی تا ته زارۍ کوي چې ما تې راکړه. دا ولې دا هغه عظیم کلام تا په دا وویلې. یو وخت یو فیصله رالو څه بنده وله، نو هغې کې دا خبره وه چې وروره دی پر قرآن لاس کښېږدي. بیا زور سره منم خلکو پښتانه په قرآن نه دي بند، پښتانه په قرآن نه دي بند. ایو سړی ویلی ول د چا سره بنده وه، ول کې قسم راکوئ نو بیا کې ما ته قسم راکوئ ما ګټلې ده، ول کې قسم ما ته راکوئ ما ګټلې ده. یعنی معنا دا د زه قسم اخلم. خلک و قسم ته تیار دي، خلک و قسم ته تیار دي. نو یو هلک څه مسله راله، بیا پر قرآن لاس کښېښوئ، چې قرآن یې لاس کښېښوئ. خیر چې وتل ما ډېر المال پر قرآن لاس مې ایږدي، ډېره درنه خبره ده. بل ول یا مولوي صاحب زه بل رقم نه منم، دا دروغجن دی، زه بل رقم نه منم. اخیر هغه پر قرآن لاس کښېښوئ. چې پر قرآن یې لاس کښېښوئ خبره خلاص شو، بس فیصله وسوله. هغه زما په لکور پوهېږي، بس دا یې خلاص. نو دا سړی چې کله وتی دا پر قرآن چې لاس کښېښوئ
ابس په جیب کې ګرځي مولوي صاحب قرآن شریف څه ساده قرآن هلته پروت انا د جیبه سې څه پیسې راخستلې قرآن کې شولې نه یم د پښتنو دروغ زنان نو خیر دی چې ولاړو ما طالب ته مال قرآن شریف کې وګوره پیسې دا واخله په خدای قسم کې پیدا کړی دی طالب په خدای قسم کې پیدا کړی دی مال الله اکبر دا سلسله کوم ځای ته ورسېدله او دا ولې دا ځای ته راورسېدله دا چې خپل الله او رسول در څخه پاته یي دا دین و اسلام در څخه پاته یي بیا به داسې قرآن ما ورته داسې بولو لکه دا اسکول یو رب کاپي راواخله کم یې غورځوله کم یې پرېښوله کم پر سر ایښوله کم در پښو لاندې کوله العیاذ بالله صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي دا د دروغ قسم دا شعارونه تباه کوي شعارونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې د دروغ قسم واخیستی په جهنم کې د ځان دپاره خپله ټکانه په خپله معلومه ده په جهنم کې د ځان دپاره خپله ټکانه چې د هغه په خپله معلومه کا او سبحان الله الله اکبر الله اکبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دروغ قسم نه دی د بخاري حدیث دی د دروغ قسم منم ته به شی خرڅ کې منم خو لیکن ستا د دې سودا چې څه برکت دی هغه به الله ټول در څخه ټول کړي ورسې وګورئ شورم والا الله اکبر ورسې پراپرټي والا لره ورسې دا بازار لره ولاړ سي دومره قسمونه دومره د دروغ قسمونه چې انسان تصور والله که کولی سي منم یو دوه کسان به شورم والا یې ښه خلک شته ولې نسته پراپرټي والا کې هم شته خو لیکن اکثره چې دی هغه غله دي اکثره په طلاق او په قسم باندې دا شی خپلوي د الله رسول فرمایي که چا په قسم شی خپل کوي منم شی خو دې خرڅ کوي خو لیکن د دې خرڅلاو د دې سودا چې کوم برکت دی هغه ولاړې ختم شو د الله رسول فرمایي که چا په قسم باندې شی خرڅ کوي د قیامت په ورځ به الله پاک ودته د رحمت په نظر ونه ګوري د قیامت په ورځ به الله پاک دی له ګناو پاک نه کړي د قیامت په ورځ به الله پاک دا سړی ته سختترین عذاب ورکړي کم سړی په قسم باندې یو شی خپلوي او دی دروغجن دی د الله رسول فرمایي نه به الله د ګناو صفا کوي نه به الله د رحمت نظر ورته کوي او نه به د سره د اسانۍ معامله چې دغه فرمایي سخته معامله به د قیامت په ورځ سره وکړي یو صحابي و چا یو ښځې دعوا ورباندې وکړله ورته ویلې چې دا مځکه زما ده صحابي وویل زما مځکه د ځای کرمه ته څنګه یا زما ده خیر راله دریم لره خبره راله چې راله بیا هغه فیصله وسوه د ښځې په باره کې دا ښځه نه ده دا اوس خاص کر په دا اوس زمانه کې ښځې د دې خپل مطلب هغه د خپلې کمزورۍ هغه د خپلې بېبسۍ ډېره لویه فایده چې د هغه اخیستې ده د خپلې بېبسۍ ډېره لویه فایده چې د هغه اخیستې ده چاته شکنځا وکړي څه به نور ته وایه په دوکان کې غلا وکړه څه به نور ته وایه داسې غلط حرکت یې وکړي څه به نور ته وایه غلط میسیج یې چاته وکړي څه به نور ته وایه که جهان خبر سو او وایي د ښځې سره یې دا جم وکړي و د ښځې سره او ښځې په دې ځای کې موږ ته ډېره لویه دوکه راکړې ده دوکان لره راسي شی غلا کې دوکاندار یې ورباندې ونیسي په کیمرو کې راسي دا چغې کنارې کې پړونی مړونی وغورځي الله یې فرمایه داسې وکړلو ښځه ډېره استاذه ده ډېره استاذه ده الله دې مې د استاذۍ وساتي الله دې د دې په چال کې نه راولي لقمان حکیم زوی ته ویلې ول زویه دا نیکه ښځه نه ده دا بزرګه د هغې سره لا خیال کوه په هغه چې لا بروسه او باور ونه کې بیا به د انجیو زامن بیا په خشم شي مولوي صاحب ته د ښځې سره داسې که د مولوي صاحب زه تا ته وایم چې ستا د خور حق ورکړه دا ته حرام خورې زه درته وایم دا خو نه د خبره چې په بازار کې دا ګرځېدله چې په چا پرې توره ګوته وتړله وموږله بس موږ به غږ نه کوو نو دې ښځې هم چغې کنارې کې ول خدایه زما مځکه ده له ما یې واخیستله زما مځکه ده له ما یې واخیستله الصحابي ټیک ده سید مځکه ستا ده صرف دا یوه خبره کوم که ستا مځکه وه ما دعوه ورباندې درلوده الله دې ما په سترګو ړوند کړي پر د هغه مځکه دې الله ما ته مرګ راکړي
او که زما مځکه و تا دعوه کړې وه الله دې په سترګو ړنده کړه پر د هغه مځکه دې الله و تا ته مرګ درکړي ورځې تېرېدې بله ورځ دا ښځه ړنده سوه نابینا سوله په د هغه مځکه کې یو څا و د شپې را روانه وه و څا تر لسو په هغې کې مړه سوله صحیح سلو نن زما او ستا په ښار کې د قسمو برمار دي بې شماره قسمونه د 1 روپۍ دپاره هم د 10 روپۍ دپاره هم تحصیل و کچارۍ لره ولاړ سه ګواهان نسته هلته د المر ته ناست دي دا دوژخیان دا جهنمیان 500 روپۍ ورکه ورته زما شی دی ته راسه د ګواهي سړی نه لرمه هغه وایي درځه ولې نه اول پیسې راکه 500 روپۍ ورکه بیا چې هلته ودرېدی جج ورته وایي قاضي ورته وایي الله حاضر و ناظر وګڼه وایي الله حاضر و ناظر ګڼم دا ووایه که به زه درواغ وایم دا ووایه چې ما په دا خپلو سترګو ولیدل که ما دروغ ویلی د الله دې پر ما غضب د الله قهر یې پر ما دې د الله غضب و قهر یې ښه وایه زه ګواهي ورکوم چې دا پلانی شی د ده دی جج هلته فیصله وکړي قاضي فیصله وکړي راووته د 500 روپۍ واخیستې دونه عظیم رب یې په 500 روپۍ باندې خرڅ کړي دا په دې ښار کې ما ته وویل په اختر کې حضرت عمر فاروق فرمایي د چا به پر روزه نه خطا وځي په لمانځه به هم نه خطا وځي کنز العمال والا حدیث سره نقل کړی دی اصل شی ایمان دی لا ایمان لمن لا امانت له چې کوم څوک ایمان نه لري هغه سړی د سره ګر سره هېڅ شی دی نه که لمنځونه کوي که روزې نیسي او که بل کوي صحیح سلو الله دې موږ قسم وساتي خاص کر دروغ قسمونه او پر دروغ قسم پر انسان جهنم واجبېږي د مسلم حدیث دی قسم ما او تا یو شاخ دی یو لرګی ما او تا قسم ور باندې کړی د الله رسول فرمایي څه به کېږي جهنم ور باندې واجب